نن د 1401 کال جوزا شپږمه نیټه ده او دا د احمدشاه بابا مینې دویمې څلورلارې افغان رسټورانټ شاته کومې غرفې دي چې په دوهمې څلورلارې کې موجود وو. خلک یې وشړل، دلته یې غرفې ځایونه ورته منتخب کړل او دا بازار بیا بیرته ناکامه شو. دا ځکه ناکامه شو چې هلته دوهمې څلورلارې کې بیرته غرفې جوړې شوې او دلته ځینې دوکانونه خلاص او ځینې بند او خلک دلته دسلافونه نه کوي. نو هغه بازار بیرته جوړ شو. نو د هغې بازار به هم زه تاسو ته ویډیو وښیم چې هلته ښه بیروبار دی او دلته هېڅوک هم نه راځي او خلک دسلافونه نه کوي. او دا هم دوهمه څلورلارې ده چې بیرته دلته کراچۍ ودرېول شوې او همغسې سړک بیرته بند دی، بازار بیرته همغسې بیروبار شو. د کابل ښاروالي ویان وایي چې موږ پکتیا مارکیټ مخ او دویمه څلورلارې بیرته پاکه کړې. لکه څنګه تاسو کتی شئ بیرته همغسې سړکونه بند دي او کراچۍ په خپلو ځایو بیرته ودرېدلي دي. اول ته چې کومې غرفې توضیح کړي هغه د سقوط سره ځکه مخ شوه.